آیا په اختر کې اوربند کیږي او که نه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ویل کېږي چې په مسکو کې د طالبانو په ناسته کې په دې فیصله شوې چې دا کوچني اختر 3 ورځې به اوربند وي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې خبر په لوستو خلکو خوښي څرګنده کړې. دغه راز د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د اوربند د پرېکړې هرکلی کړی او دغه اقدام ستاینه یې کړې. پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د سولې او ژمنتیا د حسن نیت په توګه د بالمثل عمل اقدام په ترسره کولو د اختر په ورځ کې اوربند اعلان کړي. تیر کال په کوچني اختر کې هم د طالبانو او حکومت لخوا اوربند اعلان شوی و چې د سولې لپاره ډېرې هیلې پیدا کړې وې. طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر رسمي ټویټر پاڼه راغلی چې په خواله رسنیو کې یو غږیز پیغام ګرځي چې د اوربند په اړه خبرې کوي. طالبان وایي دا پیغام نوی نه دی او د سږ کال نه دی بلکې د تیر کال د کوچني اختر په اوربند پورې اړه لري. طالبان وایي چې اختر کې به بریدونه کم شي خو اوربند به نه وي. تر اوسه کوچني اختر ته لا هم وخت شته. معلومه به شي چې طالبان د خلکو د غوښتنې په اساس خپله پرېکړه بدلوي او که نه. تاسو د اوربند په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.